د نن ورځې تازه او مهم خبر نغمه طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدای حق ترې مه اخلئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهم خبرونو ته. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځي ته پرېږدي او خدای حق دې ترې نه اخیستل کېږي. ښاپيرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو څنګه یې د طرزونه زده کړي دي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاته تګ کړي. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې چمتو شوی ویډیو. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.